الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. مفتی بدعت سے محترم د ټولو نه اول خبره دا وکړله چې دعوی تنقیح به کول، نو که انشاءالله تاسو طرف نه تنقیح راله چې یقینا زما د عقیدې زما د دعوی وضاحت طلب کوي، انشاءالله زما طرف نه به جواب درځي، موږ به انکار نه کوو د هغې نه. دویم نمبر دی وایي چې ستاسو دعوه مطلق ده چې پنځپیریان د عذاب قبر نه منکر دي او د هغې لپاره بیا راله د جما مثالونه ورکړه او بل او بل او بل. مفتی بدعت صاحب نه مجتهد جوړ شو ماشاءالله. ګورئ مفتی بدعت صاحب تاسو که اول ټرن کې زما تقریر اورېدلی انشاءالله د اشکالات به م نه کولی. ما تاسو ته ویل تر اوسه پورې معتزله هم دا نه وایي چې موږ د عذاب قبر نه منکر یو، نفس عذاب قبر هغوی هم مني. ما په هغې باندې حواله جات پیش کړه. نفس شفاعت معتزله هم مني. دا ته چې کوم اصول وی چې هغه په خپله وایي چې موږ دا نه منو، نو په دې اصولو سره خو بیا معتزله د شفاعت نه دي منکر، قادیانیان د ختم نبوت نه دي منکر، د حیات عیسی علیه صلات وسلام نه دي منکر، دغسې معتزله د عذاب قبر نه، روافض د عذاب قبر نه دي منکر. تر اوسه پورې په دنیا کې به څوک هم دغسې ګمراه نشي، باطل به نشي. دا اصول د مفتی صاحب غلط دي، برای مهرباني آینده مه پیش کوه. بیا وایي زموږ داسې یو عبارت وکړي لا نسلم عذاب القبر. ما درته وویله چې په دغه صورت کې صرف د روح دپاره معتزله هم قایل دي، یا صرف د روح او جسد دپاره په داسې طریقې سره چې په جسد کې حیات نه مني، بغیر د حیات نه جماعت دپاره د عذاب کول. په هغې ما مفتي صاحب حوالې پیش 35 حوالې مې راوړې دي، انشاءالله که ټایم وروسته میلاو شو زه به تفصیل پیش کړم. په دې کې مې تقریبا 10 پیش کړلې. دریم نمبر د هغې نه پس مفتي صاحب راغی وایي او هلته وایي خبره په دې چې عذاب قبر زه نه نم تاسو د عذاب قبر منکر یې، ما درته په دغې کې م لیکلي پرې دعوه کې م لیکلي، بیا یې وګورئ مفتي صاحب. د هغې نه پس بیا دی وایي د کیفیاتو نه به بحث نه کوم. مفتي صاحب دې ته د کیفیاتو بحث نه ویلی کېږي. مفتي صاحب وایي صرف د روح دپاره عذاب منل، د دپاره انکار کول دا د کیفیاتو بحث دی. که زه تا نه تپوس وکړم یو سړی د جسد دپاره مني د روح دپاره نه مني، دا به د کیفیت بحث شي. اهل سنت د روح او جسد دواړو دپاره عذاب او ثواب قایل دي. د یو طرف نه انکار کول دا ګمراهي ګڼي، دا د نفس مسلې د انکار دی. بیا دا متشابهت نه دي، هغه د روح د جسد سره تعلق کم قسم دی، کم تفصیلات دي، هغه متشابهت دي. مفتي صاحب دلته د جل نه به کار نه اخلو، خبره به سبا پیش کوو. بیا د هغې نه پس مفتي صاحب وایي د اهلسنت اقوال به کوي، انشاءالله اجماع الامت درته پیش کوم. د هغې نه پس بیا شاذ اقوال مه پیش کوه، ما دا جرأت کوو چې اجماع الامت خلاف حوالې پیش کړي. دې نه پس بیا مفتي صاحب وایي ستاسو عقیده به زه ښیم او مستقر الارواح او خپل کتابونه به دې کتلي وي بیا به راغلی. ستاسو د البصایر پکې 19 قوله لیکلي دي. مستقر الارواح کم ځای 19 اقوال پکې ستاسو البصایر لیکلي، کم از کم دا به مطالعه کړی په هغې بحثونو کې نه ځو. البته د روح او جسد دپاره عذاب او ثواب په دې صورت سره چې جسد دپاره حیات مري، سوال جواب هغې تاسو نه یې قیل، ستاسو جماعتي. او دی وایي زه به عقیده در کوم عذاب د قبر حق دی، باقي کیفیت کې هم دقه معتزله هم وایي، دقه ما پیش کړله. باقي دویمه خبره ده چې ته که خپل عقیده ما ته راکړې مفتي صاحب به نه راکړې، ستا په عقیدې زما بحث نه دی، زما د اشاعت توحید د جماعتي عقیدې باندې بحث دی. زه به جماعتي د اشاعت جماعتي عقیده به غواړم انشاءالله مخکې د اجماع الامت نه پس بیا پیش کوم. د دې نه پس راځم مفتي بدعت صاحب ته ما دا ورلو، زما دا بړې واضح انداز کې او دی وایي زه مدعي یم، ته رسه مدعي دعوه چې پنځپیریان د عذاب قبر نه منکر دي. زما ستا موضوع عذاب او ثواب د قبر نه و مفتي صاحب، بیا غوږونه کلاو که وایو را لږه کلیپونه واوره، لږه اصول واوره، هغه لیکل واوره. زما او ستا موضوع دا و پنځپیریان د عذاب قبر نه منکر دي. ما صحیح صورت د اهل سنت والجماعت موقف مې پیش کو، که ته دغه نه منې زه قرآن سنت د مذاهبو نه ثابتوم انشاءالله، کتابونو د متکلمینو نه، د فقهاو نه، د عقایدو د کتابونو نه. دویم نمبر ما ستاسو په حوالې سره خبره وکړله، که د هغې نه ته انکار کړې هغه هم درته زه پیش کوم انشاءالله ولز هغې ته زه راځم. دا مفتي صاحب د ټولو نه اول زه اجماع پیش کوم چې د روح او جسد دپاره عذاب او ثواب قول اجماعي دی. دې خلاف څه قسمه مذهب او قول پیش کول دا به باطل وي. دا زما سره د ټولو نه اول مجموع الفتاوا د حافظ ابن تیمیه رحمه الله دا صفحه نمبر 146 بل العذاب والنعیم علی النفس والبدن جميعا باتفاق اهل سنت. روح او جسد دواړو دپاره عذاب او ثواب په اجماع د اهل سنت والجماعت. مفتي صاحب واورئ په کلاو غوږونو چې د دې خلاف بیا شاذ اقوال پیش کوم. اقوال څه ته ویل؟ اجماع په مقابله کې د اقوالو حیثیت نشته دی. دویم نمبر دا زما سره کتاب روح دی، دم هم د قاری عبارت نقل کړی دی د عذاب او ثواب د روح جسد دواړو لپاره. دریم نمبر شرح عقیدة د زما سره کتاب دی شرح عقیدة الطحاویہ، د دې صفحه نمبر 399 دی، دیم صفحه نمبر 400 باندې دی لیکي وکذلک عذاب القبر یکون للنفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنت والجماعه. دغه رنګې عذاب او ثواب د روح جسد دواړو په اتفاق په اجماع د اهل سنت والجماعت چې هغې منکر ته ګمراه ویلی کېږي، دوزخي ورته ویلی کېږي. دا دریم نمبر زما سره شفاء السقام دی، څلور حوالې دلته نقل کوي. اول نمبر د امام الحرمین حواله نقل کوي
اتفق سلف الامه علی اثبات عذاب القبر واحیاء الموتى فی قبورهم ورد الارواح فی په درې خبرو باندې اجماع شوی د نمبر 1 اثبات د عذاب قبر، نمبر 2 په قبر کې د مړو ژوندي کېدل، نمبر 3 درود سره تعلق، دویم نمبر نقل کوي داغې نه پس دویم نمبر وقاله سیف الدین الحمدی باغی کې نقل کوي اتفق سلف الامه قبل ظهور الخلاف د معتزله د ظهور نه مخکې اتفاق په امت پدې و اکثرهم بعد ظهور او اکثرو د ورسره ظهور نه معتزله چې انکار وکړو علی اثبات احیاء الموتى فی قبور په اثبات د ژوندي کولو د مړو په قبرونو دیو کې او په سوال جواب د قبر او په اثبات د قبر الاخری تفصیل سره نقل کوي درې حواله دا زما سره صرف شرح المواقف دی د صفحه نمبر 445 دی وای احیاء الموتى فی قبور ومسألة منکر ونکیر لهم عذاب الكافر والفاسق كله حق عندنا واتفق عليه سلف الامه اتفاق کړي سلف د امت قبل ظهور الخلاف مخکې ظهور د خلاف نه واتفق عليه اکثر اتفاق کړي په دې اکثر د معتزله نه له بعد په سبان دي د او دغه ذکر کوي اذا ثبت التعذيب ثبت له المساله لان كل من قال بعذاب القبر قال بهما چا چې عذاب قبر قول کړي د روح د جسد دواړو د عذاب قائل له سنت نه چې څوک هم د عذاب قبر قائل دي د بر دواړو لپاره دی عبارت بیا وره دی ویل ان كل من قال بعذاب القبر قال بهما هغه د روح جسد دواړو لپاره تاسو په شان دي نه چې بیا په مذاهب راو بس دا زما سره بل حواله تفسیری مزری صفحه نمبر 77 وکذا ان قد الاجماع على عذاب القبر على الروح والجسد جميعا د روح او جسد دواړو په عذاب باندې اتفاق دی مفتی بدا سے وایره تیارې برستو کوي دا زما سره شرط فقه اکبر دی مولا علی قاری رحم الله صفحه نمبر 209 باندې وي علم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حياه في القبر قدر ما يتعلم ويتلذ دوی پوه شبه دی باندې خالق متفق دی بده چې بشک الله تعالی پیدا کوي په میت کې یو نوع د حیات په قبر کې دومره چې غذاب او ثواب ورمنې محسوس کی او دیو د حیات نه مري دا زما سره هم څه بل دا زما سره عمدۃ المرید در علم الکلام کتاب د صفحه 1403 دا دی وی ومحله اوګد باس کې بیا وي د عذاب او محل د عذاب او الروح والبدن جميعا باتفاق اهل سنت دا روح او جسد دواړه په اتفاق د سنت والجماعت دا زما سره مفتی سے بل کتاب ده شرعیۃ الکبریٰ د سنوسی صفحه نمبر 441 دی اما عذاب القبر واحیاء الموتى فيه وسؤالهم فهو حق عند جميع اهل السنه عذاب د قبر او ژوندي کول د مړو ژوندي کېدل د مړو او سوال او جواب د دیو په قبر کې د حق دی پنځ د ټول اهل سنت والجماعت چې بل حواله د مجموع جواهر التوحید حدیث صفحه نمبر 2 حوال پدې کې یو تحفۃ المرید دی تحفۃ المرید کې نقل کوي والمعذب البدن والروح جميعا باتفاق عذاب چاته ملوي بدن او روح ته په اتفاق د اهل سنت والجماعت او بیا په دقیق کې ارشاد المرید دویم کتاب در علم الکلام پدې کې وي محل الروح والبدن جميعا باتفاق اهل سنت محل د عذاب او ثواب د روح دواړه په اتفاق د اهل سنت والجماعت و د اجماع خلاف چې شاذ اقوال پیش کې راغلي به صحیح سیتی دا زمان سره مفتی صاحب دا بل کتاب دی حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح یو حواله مې د مخکې پیش کړو دا دویم حواله دیم د کوئی مذهب السلف ان العذاب والنعیم للجسد والروح مذهب د سلف چې بشک عذاب او ثواب د روح دواړو لپاره پیدا عرب تعزیل الاقوال الباطله هر کله چې دا باطل اقوال او پیژن فلتعلم پسوش ان مذهب سلف الامه وائمته ان الميت اذا مات يكون في نعيم او عذاب وان ذلك يحصل لروحه وبدنه دا وې دا شاذ اقوال چې دي هیڅ حیثیت نشته د سلف مذهب دا د اتفاقی اجماعي موقف دا دی چې د عذاب او ثواب د روح دواړو لپاره دی دا نو بیا ابن قیم رحم الله ته ټولو د شاذ وی چې به پیش نه کې دا خیر الفتاوا زما سره د وفاق المدارس د بانی صفحه نمبر 181 خیر الفتاوا اهل سنت والجماعت کی عقیده کراهت و عذاب قبر روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے ائمہ 22 پر متفق سلور امامان پر متفق معتزلہ اور روافض کی عقیده کراهت و عذاب قبر روح پر ہے دا صرف درود لپاره دی فقط د پنځپیرانو بشانته دا زما سره بل کتاب دی فتاوا حقانیہ صفحه 181 جواب جمهور علماء سنت والجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ برزخ میں جسم اور روح دونوں کو تعذیب یا تریوں کے دوڑوں تعذاب و ثواب ملے اتفاقی عقیدہ دار علامہ شمس اللہ افغانی رحمۃ اللہ افغانی صفحہ نمبر 297 بنلی بالاتفاق صحیح رائے یہی ہے پہ اجماع سر صحیح رائے دار کہ بدن اور روح کو عذاب یا ثواب ہوگا کیونکہ عمل تنہا روح نے نہیں کیا بلکہ بدن اور روح دونوں شریک ہے یہ صحیح رائے ہے اور جزائی برزخ قرآن سے ثابت ہے بے پتہ اجماع بندی دلیل پیش کی دا زمان سره دارالعلوم دیوبند دا قاعده کتاب چاپ شوی موجود ہے څومره اکابر در ہندوستان ټول په دسخطونه کړی دي عقاید علماء دیوبند صفحہ نمبر 125 باندې تمام اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں میت کے اندر اس قدر زندگی پیدا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے سزا کی تکلیف اور نعمت کی لذت محسوس ہوتی ہے اتفاقی و اجماعی دے دا زمان سره مفتی بل کتاب دے دا حاشیہ رمضان افندی پر صفحہ نمبر 225 لکھ اتفق اهل الحق علی انه تعالی یعید فی القبر حیاتا بے شک اللہ تعالی واپس کوي په قبر کې د مړی ته حیات واپس کوي ورته دا زمان سره د مقالات د حکیم الامت مولانا صفاری تنویر رحم الله د بیا تصوف عبارات پیش نه کې تحقیقی مقالات چې شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے نگرانی کی چاپ شوی صفحہ 117 باندې فائدہ سریع میت کی صاحب ادراک ہونے میں اور اس پر اهل کشف متفق اهل کشف هم په دې باندې اتفاق کړي
کړی دی. دا زما سره بل د ډېره مزداره د واور نجم الفتاوا صفحہ نمبر 1 معتبر صفحہ 580 کې لیکي و اهل سنت والجماعت کې عقیده کې عذاب قبر جسد معروف ہوتے عذاب او ثواب در روح جسد دواړو ته کې ائمه 22 پر متفق سلور امام پر متفق دي اور یہ عقیدہ کہ عذاب روح کو ہوتا ہے معتزلہ کا عقیدہ ہے در معتزلہ لہٰذا یہ شخص اهل سنت والجماعت سے خارج ہے دا کس اهل سنت میں خارج بدعتی اور گمراہ بدعتی اور گمراہ ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں حدیث کس پس منظم صحیح نہ دے انشاءاللہ مخ کی پیش کو ماشاءاللہ. عذاب قبر حق دارنگی شیخ قرآن مولانا محمد فرید طاہری سے امیر محترم یہ کتاب دے تمیز الجنا بھائی کی صفحہ نمبر 219 دا ددین النار یورزون آیت پیش کی دے ہوئی ددین عذاب قبر مراد دے او عذاب قبر شتا او دا حق دے ویم عبارت میں تیل کنا ددین مراد عذاب قبر دے عذاب قبر شتا یوازی دا آیت نو بلکہ سورہ سجدہ آیت نمبر 21 وقتی حکم نہ بولے لہذا دا زمون مرکزی مناظر ہے مولانا نظر حیات سے فکر اولی تمام اہل سنت والجماعت کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ ما بعد الموت قبل القیامہ موت کے بعد قیامت سے پہلے عذاب و ثواب پر حق ہے اور مطلقاً عذاب و ثواب ما بعد الموت کا منکر عند جمہور گمراہ عند الباس کافر ہے منکر دوارا منکر بھی آگے رابعی جی تا صرف عبارت نہیں ہے لہو تجدید کے ونکھ ما اول عذاب و ثواب خبر نہ جسد کی ثابت کا زمان کتاب اخایا نرشم بولی سے وہ انکار اخایا تو جسد نہ جسد نے انکار اخایا بے داغی نہ بات چی کم دیر کتابوں نہ پیش کرا دا گورا ما سر کتاب دے کتاب کنی کتاب در کول شمکتی سے منگ واللہ لازم دی پار نہیں راغلی کہ صرف یو بل آسیا وہی فیرنگ بانی سے تو گمراہ کو بلکہ کارتوس ڈک پکار دو کتاب حوالہ سم پکار دو بیا بدائے نہ بعد سے گزارا گئی دا گوری زمان مرکزی امیر دے مسلک ولا کابر گوری جی صاف الفاظ دی خواہ
दा 27 नंबर सफ़ा दा मक्की द उलमाए देवबंद अक़वाल ज़िक्र गई। आखिर की वही सारी बहस कब्र शरीकी है, जैसे उर्फ़ आम में बरज़ख कहा जाता है, और जहाँ हर रूह को एक दूसरा जिस्म दिया जाता है, जैसे जिस्म मिसाली कहते हैं आगे और खानदमा, और इसी के साथ साथ उसे अज़ाब कब्र और सवाब होता है। अलबत्ता इस दुनियावी या उर्फ़ी कब्र और इस जसदी उनसरी के साथ भी अज़ाब और सवाब कब्र का एक ताल्लुक है, जसदी उनसरी और जी हाँ, लेकिन हम उस ताल्लुक की हकीकत और कैफियत को नहीं जानते। मुश्तरक हवाला रख मुश्तरक दागोरे जी स्तासु आलिम दे बल आगाम स्ता पशान दगा रंग तसद के रागले और किताबी लिखले हो अज़ाब कब्र सदी मुनकिर दी अइले बे जमु आलिम जवाब बरके लक संग दाग बचेन इंशाअल्लाह ताला जवाब दर को वादे हजरत मुहतरम वही बाहर के उसकी रूह और बदन दोनों का अज़ाब होगा। कारीन किराम मौसूब ज़िद व इनाद व हसद और कीना में अपनी मिसाल आप है, आप खुद सोचे बाहर कैफ तहकीकुल हक बापरी देखा तहकीकुल हक फी बयान मकायद इजहारिल हक सफ़र नंबर 9 साफ अल्फाज दी गौश वर्दा। आप खुद सोचे बाहर कैफ क्या मानी है, यानी जैसा भी हो, अगर ये जुमला खुद मौसूब कहे कि अज़ाब कब्र मानता है, अगर हम कहे कि अज़ाब कब्र हक है, बाहर के मुर्दा की रूह और बदन दोनों को अज़ाब होगा, तो हम अज़ाब कब्र के मुनकिर क्यों? ठीक शो जी दा हवाली दी किताब वाले किताब दर वर्क किताब वर्क वापस रख दावा जी प्रे दे दावा जी साफ अल्फाज जाऊँ बल किताब दे तनकीदुल जौहरी अला बस मुख के बनावाए। अज़ाब कब्र हक और साबित है, मय्यत चाहे कहे भी दफन हो या जला दिया गया हो या समंदर में गर्क हुआ हो, या तो उसे अपने आमाल के मुताबिक सवाब इक़ाब होगा, और उसका मुफ्ती से वोर अल्लाह ने मेरेगा तंजीम डाला पका नाराजी शोहरत दी दुम रशे माशाअल्लाह दीन अखानु मशहूरीगी आगे और रखा हक हुआ या हक दी खबर कलार शव रखा, और उसका जसदी उनसुरी हम सवाब या इक़ाब से मुस्तस्ना नहीं समझते। और कदा किताब छिवी गुरी सर किताब कदर कम शतारे शाबाश दा तनकीद जौहरी ततल तकिए दखा राकबल किताब शाबाश जसद वाला किताब न राका वही दाजाऊं बल किताब दे इजाले अवहाम डॉक्टर अमीनुल हक से किताब दे पदी की दे बास कई और बेरुस्त हुई रूह और जसद उन सरी का बादल मौत सफ़ा नंबर 38 रूह और जसद उन सरी का बादल मौत बाहमी ताल्लुक की कैफियत जसद उनसुरी आगे मिसाली प्रेदा और हाँ आखिर की दा 29 सफ़ा बाने बास कई सवई। हाँ क़ब्र में मारना और ज़िंदा करना हकीकी नहीं होता, बल्कि बदन उनसुरी पर रूह के शुआओं के निकास की वजह से एक गुना ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, लेकिन उस ताल्लुक़ से जसदी उनसुरी का ताज़िया और नशोनमा नहीं होती कि इस हयात का मफ़हूम मुतहक़्क़ हो सके। आगे तहक़ीक़ दे दावाला द्रे हवाले शुई तशमार दादे बल किताब अल जौहरुल फ़रीदा दादा मौलाना अकबर हुसैन खादिम अल्लामा खान बादशाह हफिज़हुल्लाह अगली की रूगुद बास के आखिर के वही सफ़ा नंबर 93 किताब नहीं दर को मरोरा जमुंग से पुलियो पटी जंग न दे, लेकिन द मसले द वजात द पार रगलियो खुलासा कलाम ये है कि अज़ाब कब्र का माना अज़ाब बरज़ख है। और मैं उस बात को ख़त्म करने से पहले ये बता दूं कि हम मय्यत की लाश सही दा जसद उनसुरी से लगा जसद उनसुरी और बेवई हम मय्यत के लाश को भी अजाब से मुस्तस्ना नहीं समझते। लिहाजा दा चिकम दे आतम किताब दे शिफाउस सुदूर फी तहक़ीक़ अदम समा मन फिल क़ुबूर द अल्लामा नेलवी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वाले इत्सादी आमा नौ मिन तनउम व तअल्लुम हासिल बिहैसु ला नफ़क़हु कैफियता। हाँ मंग अज़ाब व सवाब जसद औ दारंगी रूह द्वाड़ा मनुखो, लेकिन कैफियत न मंग बास न कहो दावाले जी बल जमुंगा दो किताब पदी की दी किताब नहीं मुफ्ती से मोहतरम दरोरे पशानवाए किताब वाला ज़माना अलबसायर दे देम इरशादुन नाज़िर दे पर द्वाड़ू किताबों के अल्हम्दुलिल्लाह बसायर के शेर कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंचपीरी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र गई
ولذا كان الحق ورا دا حق خبر دا ان الميت المعذب في قبره توزع فيه الحياه تاویل حیات انکار دے دا والا حیات توزع فيه الحیات پدې کې حیات راځي بقدر ما يحسو بقدر ما يحسو پدې انداز باندې چې دې حس کوي به الالم سشه درد محسوسي ثواب محسوسي والبنيه ليس بشرط ان شاء الله دا ورستو راضي عند اهل السنه والجماعه یعنی کدی قبر کې پروتي کچرته غرق شوی یا اندوانو سیزلی منګ ټولو د پاره عذاب او تاسو مسلک او ان شاء الله د کتابونو کې وخم چې تاسو نه صرف همدا قبر حواله می راوړي د تخیم ان شاء الله او صرف دا یو خبر او ثابت شي دا لسم ورا دا زمونږه تحفه ابراهیمیہ تسکین القلوب باندې مشہور دے قاضی شمس الدین سے ابراہیم اللہ اگر صاف لکھی عذاب قبر حق ہے اور فتوی قول فقہا متکلمین پر دیتے ہیں تاچے کما فتوی ورکڑے عذاب و ثواب تعلم تلذذ بھی بدن بھی فی ای حال کا شریک روح ہے ای حال کا قبر کی بروتی کا بہروی کا اندوانو سی زلی او کو پوبو کی غرق شوی دا مسوا والے پیش کرے لس حوالے